ګلبدین حکمتیار وایي طالبانو د نجونو د ښوونځیو په بندولو سره اسلام سره جفا وکړه. که وکتل شي طالبانو د نجونو د ښوونځیو په بندولو سره لومړی له ځان سره جفا وکړه، بیا یې له ملت او اسلامیت سره ستره جفا ده. په همدې حال په افغانستان کې د حزب اسلامي په نوم د یوه ګوند مشر ګلبدین حکمتیار د طالبانو هغه پریکړې ته چې د نجونو ښوونځي یې بند کړي غبرګون ښودلی ویلي دي چې طالبانو څه نااشنا کار کړی. هغه ویلي چې په افغانستان کې د نجونو ښوونځي تړل له انسانیت او اسلامیت سره ستره جفا او اشتباه ده. هغه زیاته کړې له هغې ورځې ډار لري چې د افغانستان نجونې او ښځې داسې فکر ونه کړي د خپلو خلکو له لوري د اسلام په نامه له انساني حقونو څخه محرومي کیږي، ولې د غرب له لوري د هغوی حقوقو دفاع کیږي. ګلبدین پر داسې مهال دا غبرګون ښیي چې ټولې نړۍ د طالبانو پر دې پریکړه باندې سخت غبرګونونه ښودلي او امریکا په خپل وروستي دریځ کې له طالبانو سره دوحه کې خپلې خبرې وځنډولې او معطلې یې کړې. نړیوالو سازمانونو له طالبانو وغوښتل چې د افغان نجونو ښوونځیو خلاصون ته اجازه ورکړي او پر خپلو ژمنو باندې چې پر نړیوال سټیج یې ترسره کړي باید ژمن پاتې شي. تر اوسه پورې طالبانو په دې هکله څه نه دي ویلي، خو یوازې یې د تعلیمي کال د پیل په ورځ له 6 ټولګي څخه د نجونو لوړې ټولګي منع کړي. طالبانو په خپله اعلامیه کې ویلي چې دوی دا ښوونځي تر امر ثاني پورې نجونې له ښوونځیو منع کړي او ژر به پر یوه طرحه کار وکړي چې د اسلامي حجاب په مراعات کولو سره به نجونې ښوونځیو ته ولاړې شي. افغان نجونو په کابل او نورو ولایتونو کې لاریونونه وکړل او له طالبانو یې وغوښتل چې ښوونځیو ته یې پرېږدي او د زده کړو کولو حق ورکړي. قدرمنو لیدونکو، تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ نظریات مو راسره کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.